بسم الله الرحمن الرحیم. د مو خوږې قدرمنې عزتمنې چې څومره متاثرین زبرنا یې وټول ته زړه تعالی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمنې د میسیج په حواله کې همیشه د پورا میسیجین ارسی او ټلیفونی نه ډېر ارسی خو به هر حال داس وی چې میژ داس نه وی چې به فکر وی یا به هاور وی خو ار اورز ویډیو یا ار اورز داغه خبر لږ داس وی چې د ارشي چې مختنه څه پته نه وی لګېدلی څه حاصل نه وي بیا هغه لږ په دا تاخیر وشي. بکی میژ که ویډیو نه وي کړي دغه دا مقصد نه دی چې میژ د متاثرین د چارې نه یا د هغې د ټولې نه بې فکره یا بې غوره یي. میژ د پی ډي ایم ای چې کوم سوچ دی د هغه مطابق دا پتانه په د بله کې تقریبا یعنی په دغه روان درم نه دا اندازه دوی د درم څلورم پنځم نه چې مثال شمېر کمیږو ترانچ یا پیسې لږي. خو میژ دا ویایي چې زه د دغه ویډیو په واسطه د ډي سي نارت چې ډي سي صاحب ته په دا کې کال وکړه پانه مخکې چې دا خلک بیا وروټ تر مجبور شي دا خلک بیا وروټ ته روځي و انفام یې که چې دغه متاثرین نه مزید د دغه کلواړ نه چې ودري بیا شا خبره وي ځکه چې په متاثرین باندې مختلفې تجربې په مختلف وخت کې وشوې په لګیا دي مزید ځان چې دا ډېره وه چې یو سړی یوې لس کوله بېکیره شي یوې لس کوله په بیدیا وي اکرې په کیر کې وي په تنبي کې وي او ته و دغه د 100,000 روپۍ نه مولی دي او په 100,000 روپۍ دا مره زاور دا مره تکلیف دا مره سیران و را دا مو په خیال ډېره خیر مناسب دو او په بل لري میژ داس ولوه هر وخت کې چې خو خپله علاقه ته او بېز ځای نه کي دا 100,000 روپۍ دا هغه نه منئ نو چې میژ دا خبره خو میژ تو سرول دله په دغه تیر وخت کې چې میژ کیمه درنه وکړله چې بیا چا وی چې متاثرین توس وطن ته ویلې نه څهی توس کلي ته ویلې نه څهی توس په واپسي ویلې نه غږېږئ په واپسي باندې میژ درنه وکړه ښه تکلیف وکړه ښه خوري وکړه خو د هغې نتیجه دا ووته چې میژ ته دا پته ولګېده چې د میژ په واپسي ډېره مشکله نه نیر کوي پکې خو ریاست ته دغه سره میژ زر خو نه دی سم خو دا بیا ضرور دو چې که دور دا خلک مجبور شو وروټ ته دور دا خلک وروټ ته بیا کیدای شي دا خلک دور داس بیا چګ نشي لکه د مخکې په دانه مخکې چې میژ سره خبرې شي بیا وا خبرې پخ بنیاد چلیږي نه چکیم صحیح بنیاد وي دور کیدای شي دا متاثرین داس مجبور شي چې بیا دا ټوله فیصله یې توس نه په روډ وغوړي نو دا کام خلک نه دي 9,000 راوند اباوټ دغه توس سره په لیسټ باندې دا خاندان دي او 9,000 داس دي چې آخر رجسټر دي لوړ توس رجسټریشن نه دی ورته جاري کړی نو دا 40-50,000 خاندان خلک چې کیم دی دا ډېر غټ خلک جوړیږي دا بیا کېدای شي چې دور روحوزي او کښېني په دغه روډ او غونډه فیصله په دغه روډ ووړي د خپله خاک خو د اخذي نه چې کوم ځینه وده ته د الاونس جاري شوی دی او په دغه الاونس کې څه وره په مختلف ادوار کې ګپلې شوي دي کرپشن شوی دی په کوم وخت کې چې شوی دی کېدای شي دا خلک دور وده ته مجبور شي چې د سار نه ایسوب وغوړي خو خاص کر په روډ باندې چې هغه پرېزنه چګېږي چې مو سره دا احتساب دا ایسوب په دغه روډ شوی نه وي چې دا د مو خاک تی و د خاک ته مختلفې خیلې بونې کیسې جوړیږي در مخکې څه ورځې مخکې دا خبره شوه چې دی دولت په بل شي جاري کوي خو ته څه زونګ دی که څه شی دی میژ دا ویایي چې زه بیا خبره راکړه چې ډي سي صاحب ایز ا نارت وزیرستان ذمہوار
زه دا ویم چې پی ډي ام ای سره رابطه هم وکړه او په دغه شي باندې دا خبره موږ ته کلیر کړي او جی سی صاحب نار ته زه دا درخواست کوم چې ثبوت چې دا کوم روټ ته روزي بیا د موږ د واس نه وتلي یو دا جمع په اورز موږ دا نشي هینډل کوای او نه مزید بیا و دا خلک ته موږ دا ترتیب سیخوای شي په داسې موږ دور مجبوري دو چې دا خلک یور و دغه روټ ته روزي چې دا بیا هیڅ امکان نشته د دغه چې موږ چګي کی یا دا خبره ورته وکړي چې دا موږ سره حکومت ومنله تاسو یې ومنئ موږ د توس خبره په دی په عوام ومني خو په هغه خبره کې بیا ثبوته چې کله پراډ وشي په بدرانګه موږ وي چې مشرون نه داستی مشرون داستی موږ څه کړي دي سوای د کوم د خدمات نه د اعلی د رضا د پوره خو په بدرام بیا ډي سي صاحب د توس ته وجه جی او سی صاحب د توس ته وجي چې دا موږ ملک ته موږ دا نه غوړي چې دولته توړ پوړ وي دوله شور شرابه وي دوله روډ باند وي دوله تکلیف وي خو لہذا بیا دا توسې د پوره ها په چار دو چې یوه خبره بر وخت په انداز شي چې په میرټ وي او د دغه خلک دا خلک نه دي چې تونه سکول مدرسه سړک بجلی سہولتي نه غوړي ته خلک دي چې دغه ټول ارڅ شای نشته چې د یوه انسان د وختري د پوره ضروري دي دا خو هیڅ شای نشته او په دا غیږي غنه په غدای نشي چیرکه بجلی وته لګوي چیرکه روډ وته جوړوي چیرکه ته ودته سکول جوړوي 25-30 هزار سټوډنټس دا د میش سفر شول دغه د ایجوکیشن نه محروم شول او توسه نمیش اگیلا خبره خو چا بنیادی دی کړای نشي او نیر سره کوي نه سره منی اصل زره چا د وګاګای ز وختری پکو اصل زره ریپی ته مختلف هتکنډه مختلف سوچینا مختلف خبره جوړیږي او الیټ کیږي وس په 5 تاریخ د میش لیمټ پیرا دی لیمټ چې تاسو یې بار بار کړنګوي چې 30 دن دی په دغه وایلټ کې چې د 50,000 لیمټ دی په دغه کې 30 دن دی لہذا په 30 دن نه مخکې مش پیسې نشي ګړای نو مو 5 تاریخ را سو ویډیو خو ځکه نه کړه چې چلو دای توس لیمټ ته پیراشي خو په 5 تاریخ خو لیمټ پیراشه لہذا توس ته 4 و چې په 6 تاریخ پورن توس ته ټرانچ کړای وای ونن نو تاریخ تای توس سره دا احساس نشته چې دا په تمیون کې په دا سوړه کې خلک چې پریت تای دغه بال باجتی دا ها د دغه ملک سره مو یادو دا د دغه ملک اساسادو دا میر نه رزلی لوي کیر تو نه نیولای دی خورا تو نه نیولې دو مرشیاد بندې تنوستیه او دلا ودا خلک ته ویای چې د 100,000 روپۍ چې دا مودتا نمولی دا مخلید تا نمولی دی نیرا ویخسارا ویشی میر تو کیر ستا تو ار کنڈیشن ستا تو ایٹر ستا تو بجلی ستا تو سڑاکر ستا تو ارشا ستا اوی تو ایجوکیشن شبه حال دای وشک متی سکولینا که دی بچیون سبک یای او دی مو علامه مورین پا دخشی بندسار نخلصوی چی دی مو چی دا ارچ ستا او گورنمنٹ مو تخپلا تنخواغه دغه ډیوټي روکوي وای دغه باوجود زه دغه متاثرین و خاک تا مختلف خیله بونه جوړاوه او پابند د شای لټکاوه دا شای کله مزید برداشت نشي دغه ویډیو په واسطه د ډي سي صاحب ډي جي پی ډي ایم اے ډایرکټر پی ډي ایم اے ریلیف سیکرټري منیسټر ریلیف زه درخواست کتوستا اپیل دیتا که چې دا سابو په سابو بل سابو پر په د 2 ورځې کې دا ټرانس جاری کړي 40,000 روپۍ 2 کشتینا 50,000 لیمټ تای توس 2 نیم هو کړای شي خو چلو 2 وکي دا 2 خو ته وکي او لټکوي ما مزید دا کوم چې 2 روزي دا د پی ډی ایم اے د اوترنا ونسا د بانی روډینا او اخیری او د مجبوری د پی ډی ایم اے او د اوتر تورسی د لو د پېښور تورسی نو ویل کوي ویل مش مجبور وای نو توس په دغه کوم رحم وکي نو خپل کوم ته
دا خواستای چې کله ها مجبوری شي مې غږ در باندې وکي بیا د پخ انداز نه غوړو بیا دو وردا خاک وته وشي چې خاک غوښتل څرنګي وي بیا پخ انداز ارسه او پخ اندازو پیرار څه هو پیراو پخ انداز کې نه داره هو بکی انشاءالله امید دی چې دا ویډیو زیوته وته شیر کړئ چې ور وه راسي او دی ووروي او دایمیش په خبره د الله پاک وکړو چې دی وزیرینه ته نرمي ور ولویږي او مزید په دا متاثرین رحم وکړو الله دا رحم وکړي مشتس په حال مهرباني شکریه مننه